سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له ځیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولې 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د جون له 3 سره برابره ده. زه شبنم وزیري یم او تاسې ته له ځیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د هلمند له تودو شګو د کډوالو د هیلو خرګوټی راټوکېږي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ په تودو خو بې سرپناه دښتو کې د زرګونو بې ځایه شوو افغانانو لپاره نوی ژوند پیلېږي. هغه کورنۍ چې تر اسمان لاندې له 5 ماشومانو سره تیروي نن په خپل نوم د کور لپاره ځای ترلاسه کوي. دا خرګوټی د هغه لپاره یوازې کور نه دی، دا د ژوند امن او سرلوړۍ نوی پیل دی. د کور او ښار جوړولو وزارت ویلي دغه ښارګوټی چې څه د پاسه 4280 نمرې لري د اسلامي امارت د نوې تګلارې له مخې د ورین کوربتوب پر بنسټ د راستنېدونکو لپاره په انساني ارزښت جوړ شوی دی. د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي د افغان مهاجرو جبري رایستل د نړیوالو اصولو خلاف دي، خو اسلامي امارت کوښښ کوي چې اړمنو کورنیو ته د ژوند بنسټونه چمتو کړي. سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو راستنېدونکو ورونو ته غېږه خلاصه کړي. نوموړي زیاته کړه کډوال هغه دی چې د خپل دین، عزت او ناموس د ژغورنې لپاره هجرت ته اړ شي. اوس دا د کرامت بیرته راګرځېدنه ده او ټولنه دې د کرامت ته احترام وکړي. کابل کې د ترکیې او افغانستان اړیکو ته نوې ساه ورکړل شوه. په هغه ماڼۍ کې چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ زړه بلل کېږي نن د ترکیې سفیر جیک اونال له مولوي امیر خان متقي سره ولیدل. دواړه د هغو تارونو پر تړلو وغږېدل چې هیوادونو ته یې اقتصادي، کلتوري او امنیتي رغونه راوړي. په دغه لیدنه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې وشوه د کابل او استانبول ترمنځ د ښو اړیکو، ګډو همکاریو او سیمه ییزو پرمختګونو پر مسایلو خبرې وشوې. سفیر اونال د دوه اړخیزو اړیکو بهیر رغنده وباله او ټینګار یې وکړ چې ترکیه غواړي له افغانستان سره د خپلې تاریخي ورورولۍ بنسټ ته نوې معنا ورکړي. مولوي متقي هم له ترکیې سره د اړیکو ژورتیا ته اشاره وکړه او ویل چې اسلامي امارت هر هغه بهیر ته ښه راغلاست وایي چې د افغان ولس خیر پکې نغښتی وي. اقتصاد وزارت د جاپان له علمي څټو سره مخ شو. د کابل یوه ساده خو مهمه غونډه کې قاري دین محمد حنیف د جاپان له 2 میرمنو څېړونکې میکافو ناکوشي او اونو هیتومي سره د افغانستان اقتصادي واقعیتونه شریک کړل. دا لیدنه یوازې د څېړنې نه بلکې د انسانیت او پرمختیا پر بنسټ وه. دواړو خواوو د هیواد پر اقتصادي وضعیت، د اسلامي امارت پر لاسته راوړنو او د علمي همکارۍ پر مسیرونو خبرې وکړې. جاپاني څېړونکو ژمنه وکړه چې د افغانستان له حقیقتونو سره د نږدې کېدو لپاره به خپلې پوهنتوني او څېړنیزې اډانې یا چوکاټونه پراخ کړي. قاری دین محمد وویل زموږ اقتصاد هغه بدن دی چې تعلیم، علم او علمي همکارۍ یې وینه ده. که دا وینه پاکه او منظمه چلیږي بدن هم وده کوي. د غلو او قاتلانو لپاره د قانون مټ ځواکمن شو. په پکتیا کې یوه شپه د دروازې ماتېدل او په ورته مهال د نیمروز بازار له دوکمارو خالي نه و، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو پر وخت اقدام سره 15 تنه د جرمونو په تړاو نیول شوي دي. 9 تنه د پکتیا له ولسوالیو، 3 تنه د نیمروز له مرکز، 2 تنه د بلخ له ښارګوټو او 1 تن د سمنګان له لرې کلي نیول شوی دی. چارواکو ویلي چې نیول شوي کسان د غلا، وژنې او جنایي کړنو په شک نیول شوي او د قانون له مخې ورسره چلند روان دی. د وزارت بیان ویلي امنیت د ټولنې ساه ده، که دا ساه بنده شي ټولنه ګواښل کیږي. موږ ژمن یو چې دا ساه له هر ګواښ څخه وساتو. د شخصي حریم سپېڅلتیا ته درناوی وکړئ. د راتلونکو اختر له خوښیو سره د امر بالمعروف وزارت یو مهم اعلان هم وکړ. سرپرست وزیر خالد حنفي خپلو محتسبینو ته د یوه اصولي حقیقت یادونه وکړه. هر انسان خپل شخصي حریم لري او مداخله پکې بې اجازې نه دروه. حقاني وویل چې موبایل، جیب،
کور او نور وسایل د یو فرد خپله دنیا ده او په شریعت کې دا دنیا باید خوندي وي. هغه له محتسبینو وغوښتل چې د خلکو د دین، عزت او شخصیت ساتنه دی د دوی د دندې زړه جوړ کړي. د امر بالمعروف چارسمبالي وویل موږ د الله رضا غواړو، نه د خلکو ویرول، خو که د الله رضا پکې وي ټولنه به هم سلامته وي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو پیښو مو خبر کړو. اوس هم څو مهم بهراني خبرونه. اسرائیل نیواګرو ځواکونو د رفح ښار په وینو رنګ کړ. د مرستې په تمه راټول شوی عام ولس یې قتل عام کړ. په غزې کې چیرې چې د ژوند هره شیبه د ډار له تمې سره تېرېږي، لسګونه کسان د مرستو د ویش پر مهال د اسرائیلي ځواکونو تر برید لاندې راغلل. هغه مور چې خپل ماشوم ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره راغلی او د مرستې د ترلاسه کولو ته سترګې په لار وه، د اسرائیلي ځواکونو په برید کې ووژل شوه. د فلسطیني سرچینو په وینا لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. برید هغه مهال وشو کله چې عام بې ځایه شوي فلسطینیان د یوې بشري مرستې مرستو ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو د خپلواکۍ څېړنې غوښتنه کړې ده. اسرائیلي پوځ وایي چې د خبرداري ډزې یې کړې وې، خو عیني شاهدان وایي دا خبرداری نه و، دا د ژوند خلاف قصدي او مخامخ برید و. د کراچۍ د یو زندان د دروازې قلف مات شوی، بندیانو پښې سپکې کړي دي. د کراچۍ د بندیخانو دیوالونه د زلزلې له لړزې کاوکه شوي وو. بالاخره د ملر بندیخانې یو دیوال وویشتل شو او څه د پاسه 200 بندیان یې وتښتېدل. پاکستاني چارواکي ویلي چې له یادې شمېرې 40 بندیان بیرته نیول شوي دي او پاتې کسان لا هم لا درکه دي. د زندان امنیتي وضعیت له مخکې ډېر کمزوری شوی و، خو د جوړولو په اړه یې ګام نه و اخیستل شوی. د زندانیانو په منځ کې پاخه او مهم مجرمان نه وو. په دې پیښې د پاکستان د بندیخانو د سیستم پر کمزوري پراخې پوښتنې پیدا کړي دي. د جنگ په منځ کې د تبادلې خبرې اوربند لا هم خوب دی. په استانبول کې جګړه مار هیوادونه سوله غواړي، خو ټوپک لا هم چارج دی او یو بل ته لاس په ماشه دي. د روسیې او اوکراین ترمنځ د جنگي بندیانو پر تبادلې هوکړه وشوه، خو د اوربند خبره لا هم شاته غورځول شوې ده. اوکراین غوښتنه کړې چې 10 ورځنی بشپړ اوربند اعلان شي، خو روسیې یوازې په ځینې سیمو کې لنډمهاله اوربند منلی دی. په هوکړه کې راغلي چې ناروغان، ټپیان او تر 25 کلونو کم عمره بندیان تبادله کیږي او د زرګونو وژل شویو مړو سپارلو ته هم اشاره شوې ده. اوکراین همداراز د هغو ماشومانو نوملړ روسیې ته سپارلی چې په زور وړل شوي دي. زیلنسکي د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې، خو پوتین لا هم چوپ دی. د نایجیریا په اسمان کې د تېروتنې مرمۍ راښکته شوې. د نایجیریا په شمال کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات دوام لري. د پوځ یوه هوایي تېروتنه په سیمه ییز ساتونکو مرګوني کلتوس وورول. یوه مور چې خپل زوی یې په ولسي ساتونکي کې ګمارلی و، اوس د هغه د جنازې لپاره چمتووالی نیسي. چارواکو ویلي استخباراتي راپورونه ناسم ثابت شول او پوځ هغه سیمه بمبار کړه چې هلته ولسي ساتونکو د ناقانونه وسلوالو څارنه کوله. په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د نایجیریا د هوایي ځواک ویان احمد ایجودامي بخښنه غوښتې، خو دا تېروتنه خلکو ته یو ځل بیا د ناسم استخباراتي مدیریت خطرونه په ډاګه کړل. د سویلي کوریا ولس د بېثباتۍ له تیارو د رڼا په لور ګام اخلي. په سویل ښار کې چې لا هم د تېر ولسمشر د نظامي واک خاطره پکې تازه ده، میلیونونه وګړي د رایې اچونې مرکزونو ته روان دي څو یو نوی راتلونکی غوره کړي. ټاکنې له سهار 6 تر ماښام 8 بجو پورې دوام لري او له 4 میلیونه ثبت شویو رایه ورکوونکو شاوخوا 8 میلیونه کسانو وار له مخې خپلې رایې کارولې دي. د ولسمشرۍ لپاره 2 مخکښ نمایندان سیالي کوي، یو لیبرال او بل محافظه کار دی. پخوانی ولسمشر یون سوک یول چې د اضطراري حالت په نوم یو دیکتاتوري اعلان کړې وه، د قانون له مخې له دندې ګوښه شو. اوس کوریایان غواړي چې داسې څوک راولي چې د باور وړ وي. او وروستی خبر هم دا چې د مغولستان لومړي وزیر د ولس غږ ته غاړه کېښوده. د اولان باتور په واورو پوښل شویو څنډو کې له 2 اونیو مظاهرو وروسته د مغولستان لومړي وزیر لوسانا مسرین اویون اردین استعفا ورکړه. هغه ته خلکو وویل بس ته او هغه ومنله. په پارلمان کې نوموړی د باور رایې ترلاسه کولو کې پاتې راغی. یوازې 44 رایې خپلې کړې، حال دا چې لږ تر لږه 64 ته اړتیا وه. مظاهرچیانو د فساد، اقتصادي ستونزو او حساب ورکونې غوښتنه کوله. ایون اردین چې له 2021 میلادي کال راهیسې په واک کې و، د فساد تورونه رد کړل، خو د خلکو د صبر کاسه ورسره ډکه شوې وه. اوس به د نوي مشر تر راتلو سرپرست پاتې وي. د نړۍ مهم خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه. زړه کې مو د انسان سور د
افغان فوټبالر لمر کټوازی د بارسلونا اسمان ته وخوت. د پکتیکا د غرونو له سیوري یو ځوان د فوټبال تر ټولو ستر نوم ته ورسید. لمر کټوازی د بارسلونا مرکزی اکاډمۍ ته بلل شوی دی. د بلنه یوازې شخصي لاسته راوړنه نه ده، بلکې د افغان سپورټ لپاره یوه تاریخي شیبه ده. دا لومړی ځل دی چې یو افغان فوټبالر د نړۍ یو له مشهورو کلبونو سره تمرین کوي. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي هم نوموړي ته په خپله فیسبوک پاڼه مبارکي ویلې ده. کټوازی ویلي چې دا فرصت د زرګونو هغو افغان ځوانانو لپاره دی چې له وړتیا د لرلو سره سره له فرصت پرته لوی شوي دي. زه د هغوی غږ یم. 15 افغان داوران د نړۍ سټیج ته پورته شول. د فوټبال، فوټسال او ساحلي فوټبال په دریو برخو کې د افغانستان 15 تنه ریفریان وتوانېدل چې د فیفا نړیوال نوملړ ته داخل شي. دا بریا یوازې یو نوم نه، بلکې د افغان داورۍ د لوړتیا نښه ده. د افغان فوټبال فدراسیون ویلي چې د ریفریان به له دې وروسته د نړیوالو سیالیو منځګړیتوب کوي او د هیواد مثبت استازیتوب به وکړي. دا لاسته راوړنه د لوبو په ډګر کې د تېرې چوپې مبارزې پایله ده. د فدراسیون یوه مسؤل وویل د ریفریانو غږ اوس د نړۍ په سټیج کې اوریدل کیږي او دا د افغان سپورټ لپاره د باور نوې دروازه ده. له جوجیتسو تر منډو د ځوانانو خوځښت غږ. په میدان وردګو کې د جوجیتسو سیالۍ ترسره شوې چې پکې له 3 کلبونو 450 ورزشکارانو برخه واخیسته. د سیالیو په پایله کې شاهین شیران کلب لومړی، ارغندي نوی ځوانانو کلب دویم او میدان ښار کلب دریم مقامونه وګټل. بلخوا د دایکنډي ولایت په کیتي ولسوالۍ کې د منډو سیالۍ ترسره شوې چې 27 ځوانو لوبغاړو پکې برخه واخیسته. احمد، علي جان او نعمت الله په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د لوبو مسؤلینو ویلي چې دا سیالۍ د ټولنیز یووالي، فزیکي چمتووالي او مثبتو لارو ته د ځوانانو د هڅونې یوه برخه ده. نننۍ خبري خپرونه مو هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله پامان.